ویدار بیقرار زموږ یاره بیزار مزدار هوادار سم یې چلوه یاره راش برکه مر د ګوټو سره پکې راوختې وړاندې نه مینه په سترګو زه په عشق کې ادم خان شوم ښه نو ته د درخانۍ په ګرومخته یې نه نو بیا ورسه ولمبېږه راکښېنه پهلوان اوبه وچښه وبس بیا ومنېږي د نسې د غړکه جوړه شوه او ښایسته ځوانانو زما سره مسله ده تاسو به مرسته نه وکئ هغې ښایسته ځوان غوښتی دي او په تاسو کې ښایسته ځوان زه یم سر خلاصوه شمخالۍ زه ستا څه مرسته کولی شم زما یو کوچنۍ ستونزه ده ستا بلا دې پهلوان واخلي خیر دی څه کیسه ده مسخره یې مه راڅه کوه دا یوازې ستا د وس کار نه دی مسخره یې ونه کوې ستا چې یاره ستونزه ده ما ته ووایه کښته وګوره د موټر ټایر بند دی ښه په کړي کې هې جواله هلته څاګې اچوې دلته راسه ډېر ارام دې کړی کله دا ټایر پورته که او شوی او بل د چونې برس چیرې ورک دی هغه دی فضل دا خو په خټو کې لمبوزي شروع کړې ده راوځه څه کوې چې یار ځای لمبوزي کوې څه در پېښه ده ته ودرېږه زما په جیب کې څه شي ستا په جیب کې څه شي دی چش دی ستا په جیب کې ښکار مې کړی ښه کار یې کړی دی ټکه دې ولې وه دا به پوه کړو دا یوه خو په جیب کې ما یې نیولی دي دا بل نه نس خامخسې دي نسمارانه درځئ چسپان نه دا کار وکړي زر یې ترسره کړه پهلوانه ته د شا د خوا پورته کړه د زوزانو کوډۍ ته راسه دې خوا ته ما او تا بیا دې خوا پورته کړه څه ستخی دي زي دا ستا د وس کار نه دی ستا سره چې رباب هغه دې څه کوي زر یې وغږوه چې پهلوان په غیرت کې راځي نجلۍ ولاړه ده زهرا ته څه خوردی راوړې غزل دې مولا کوي خپل کلی ته نخرې راوړې وای پښه مې راماته کړه ای بیا کله پورته کړه چې شي پورته کړم تا پورته کړم موټر پورته کړه ته څه زما ومخته ګورې وه موټر پورته کړه خندې راته یار د لرې لرې یا د زوزانې کوډۍ ته هم راسه خانې ستا په خاطر خو زار څه کولی شم ته ډېر مخته مخته کېږي بانهګیره ډېرې بانې به نه کوې اوس د کاره ځان خلاصوې چې دې ولاکه خوځي زور د ادم خان وي چلو چلو بیداره بیداره نور سواریان نسته چلو